دا ما څه وکړ ارشد هم رانه لاړو او عثمان هاخوا زموږ واده کړی خو خپل کور نه وران کو ما خو ډېر غلط کار وکړو یا الله زه خو نه پوهېدم ما ویل دا ګپ دی دا به څه کېږي کور مې ځان له وران کړو یا الله یا الله خیر خلک چې دا خوب و عثمانه 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 څه چل دی خدای دې په قهر اخته که ډوډۍ نشته څه نه هرئ څه شوی خدای دې عثمان ما ډېر خراب خوب ولیدو دا شوی اوسپنې ټیمان دې پکې د چا د کور را پټ کړو نه مړه هره خبره په ګپ ماړه وه داسې کار و نه بس سم نشته دی اس تو یارېدم ته دا موبایل مه ګوره د شپې چې اوده کېږي دا ټیک ټاک یې مه کوو کلمه وایه اوده کېږه نو غلط خوبونه به نه وي که نه صحیح ده ته کښېنه زه تا نوبر اخلم ورشه خوب مې ولیدو او خوب مې ونه لیدو دا څه وایي یاره دا د نن سبا زنانه موبایل یې مخته نیولي اوده شي نو بیا وله په خوب کې دقه بلاګانې راځي نو دی دې کور ران کړه دا اوس ورته ټینګ شه ورکوله جواب خوښه خپله ده موږ پې جرګه وکړله مرچکیه او داسې خبره دې خوښه ده بیا به هم پسې راشو خیر دی که دغه و موږ هسې دغه نه دی کړی حرکت چې تاسو ځان نه بدماشان ساس کړو په خپل کور کې هم خرابوئ موږ بدماشان نه یو موږ دغه خبره زموږ سر ګلونه یې دواړه زموږ مشران یې او خبره دا ده چې تاسو کور کې هر وخت تمبل تود کړئ ګاونډیانو په بلو ولاړ یو ما یې چل دی وي دا دغسې امیر خان کاکا کور دی او مرچکي خان او بس وایي درځه ګوره پلې مرزا تا ته ښه پته ده چې په کور کې هغه دوه لوښي وي جنګېږي او څه ځرنده خرابه او څه دانې لوندې څه زموږ غرور دله دی او څه چې کوم دی دا دیني ستاسو قمر اوس یې صحیح خبره وکړه مرچکي خان زما خبره واوره زمونږ خور هغه کور کې تنګه ده اوس په ورته اواز هم وکړو که خوشحاله وتلله صحیح ده که نه وه خو ګوره زور ما اوس دې خبره د لارې وکړه ګوره خیر دی بیا د هغې نه تپوس وکړه د زنانه د ذات دی راشه او که تاسو وایئ چې خاوند دی او پسې راشي نو هغه به بچې موږ راولي نه نه خاوند خو هېڅ مال نه دی هغه خو نر دی او نه ښځه ده دا لکه تاسو مشر پلار دی د موږ د ټیکې راکړې دا خلک راغلي دي دوی څه ته څه وی بچې به خیر او که نه زه خپله مرضي دي ده بس هغه کور ته زه نه یم خوشحاله بس صحیح شوه خبره ختمه شوه تاسو ته اجازت دی مرچکیه زه چې ځو بچیه موږ به ګوره بیا هم راځو ډوډۍ د ایثار شه وایم بیا لازونه دادا خو پرېږدي را سره اوس پرې راته پرېږدي عزت بیا نه شم راتلی هلکه غلی شه مړه هر څه کې ځان راغورځې مخکې کېږي ته مشر یې تا ته ما په لار ووایي چې ما ځان سره مه بوځه دا ستاسو خپل کور دی هر ټایم راتلی شي هر ټایم زموږ مشران یې زموږ سر ګلونه یې او قرآن متل کې چې لاس ماشي غاړې لځي خبره هم دقه ده زه به دغه لاس هم غاړې ته واچوئ زی خیر دی تاسو بیا هم سلام موږ به په سلام وکړو زه یې الله مل شه سلام علیکم هڅې ځو دادا د مولا ګوره دا سړی ګوره نه دی ورور دی ګوره خیر دی ما ډېر بدمخه سړی دی د مشرانو کشره ادب پکې نشته دی ګزاره کوه خیر دی کښېنه خورې دې کټه کښېنه خورې چې موږ دې دلته راوستې شو که نه نو موږ به دې تپوس هم کولی شو په ډوډۍ د موږ نه تنګېږو ستاسو هم خوښه ده ستاسو مشران یې چې څنګه ستاسو چېرته خو دې پۍ یو ګیلاس رانهوړل خو دغه اوبه دي یو پم یې راوړي نو چې پی ویلو غواړم چې نه نو سر وړم په خوله پسې دیرې راښکلي دي روزانه د پېواله نه 2 کیلو پیله نو چې خو هم ستاسې خړې اوبه وي ماړه بس کا 2 کیلو پې په لګ د 100 روپو پې هم درکې ته خو لا 2 کیلو یادې دا تلاقیان پکې اوبه اچوي که نه ما دوی په اوبو کې پی اچوي که نه دوی کې مې دا کار نه دی خوښو نو بس څه وکړو نو که هغې په اوبو کې پې اچوي نو تاسو یې کم وروړئ بابا سره نشي السلام علیکم راځه سر ته کښېنه دادا سر ته کښېنه سر ته کښېنه راځه لږ نه کښېنه پلار دې راغو یاره خو دې خبر شه چې دا څه شی مې راوړی دی نه سړی دی بس یاره څه وکړمه خو ګیلاس یې زما ډېر سر ته دغه شان ښه دی که نه دادا دا خو تا په سر باندې وخېږي او که نه پلاره یو خو ستان په دې خولې کې چې ته ښه خبره نه وي که نه نو چې راځې مړه څه به درته ووایم ښځې داسې کار وکړه دله خو په چیو کې څه واچوه لکه مثال لږه وچه چی وله پکې اچوه بنده که دا خوله هلکه څه یې ویلو د شرم ټوکرې را په سر کړې ده
ویم دادا په خپلې ورته ووایه زما خو دې کور تړه نه کېده خوراکه ده ځان نه سوال هم نشي راوړلی او ورته باندې که تیارې له لاړه نیکۍ را باندې او نیکۍ را باندې او دلته چې مورې ناست دی ویم دغه شان ښه دادا چې نیازبین دې پکې چې دې وهلی و تا ته یې نستوه وی دا بس هغه ته پته ده که نه چې سیم که چې د ده نه په پټو کوم ښه خبره ده خو په ښکارې او دویم پلار مې دی که نه هغه پلار او زوی یو شی نه دادا چېرته تللي وایي هوښیار ته تللي و اوس دله کلی ورکړه کباب ولېدلو کباب هم خوړه داسې پغلا باندې که په ښځې له پیسو به م باندې. راوړي وو زما دې قبیله به م راوړي وو لږ شانتي خی او ښځې په تېرېدلې وو ته خبرې دا تپوس خو دې ونه کړو چې هغې څه وایي ته چېرته تللي وي بیا ته ولې ما پسې نه یاد یا بلې پسې یاد یا بله بېګم دې یادوي ها ماړې نه ښځه ستا ده که چې تاسو ورپسې ورخوشي ولې بس زه یم که ناجل څه دی ابلې ته چپ شه غلې کېنه دا کور دې وران کړی دی دادا دې لاس دا ورکړه کور جواب پیله کم روغو چې ما وران کړی دی ستا د لاسه دا جنۍ داره یو دا ګونګی نه ده دا غلی ناسته درته دا نه و چې مخه او کېنه تعالی خو به یې چې اوبه درکړم زالېدې به دې کېنغلی اوس یې په خبره پوه کړه هغه رونه څه وایي خبر دی نیم ته خبر تی پیا کا هغه وایي بیل کور به ولې او موږ ته به دوه دیګه پخوي موږ یې وایي په شرمونه و شرمونه چاله خو د شپنو ګډه ده هغې له به زه بیل کوره او خبره مې وره چې د دوه دیګو برابره مې وي هغه په خپله والله که د دغه برابره مې وي تاسو له بیل کور او دوه دیګه چې زه نه غواړم هغه دې نه غواړي ښځې دې خو وګوره ویم ښه ده چې دا رجلتې دا کور روزګار شو دا لا ډیمانډونه کوي چې کور بالم که دشمني کوي نو هم دې را مخې ته شي او ډېر تکړه موږ به په چا تخته کې هغه یو ورور ته به یې ټینګ نه شي داسې نیلم ګل راغلی به چې وله به دوه کور هم لا اخلي یو خدیجه وی ښایسته دا څه اوس ته وګوره د دې ما سره څه کار دی وغه مړولا ناست دی وایي دلر یې که نه د ښځې دلر یې مه کوه که نه مشران نو په تا مې زړه خفه کېږي چې تا پسې ټول نښلي که نه زړه پې خفه وره کېږي داسې مه کوه څه وله دې سر ته راشو عادت مشران کرن کې لږ چې اوبه دا صحیح ده نه نه خیر دی ګپ لګو ته راشه دوی له یو شربت لږ شان وکړه هسې زخمانه ده شرخ دې په شربت راولېږي غلی کېنه بس شربت درله کوم کېنغلی دوی له راغلی دا زه درنه ځم او نوره خبره ده سره وکړه وره چېرته ځي ورېږه غول دې لړلي دي وایي چې زما ته ما ته ده ووایه که دله ما جنۍ را نه ورسله ډاکټره که نه نو ته به یې وینې که ده سره چېرته یې وایم دا په دې ژوند کې دې لږه سړیتوب خبره وکړه خبره مې کړې ده ما ته وګوره چې دا ډاکټر یې چې 2 لکه روپۍ میاشته دي که ده سره چواړی مو واده که ده سره چواړی مو دا خوله دې ور بنده کړه کېنه ته راځه کېنه خاطر کو او واسه باندې ګور دا سر درې ځای کوم هلکه ګلدار ونه کې ګوره پام کوه ګورې دا غوستا ما ډیر خاطر کوم نه ته پرېږده پرې مې نه وته ولې یا خدا یا لیونی که روغې دا ستا د مخه باندې ګرځي پرېږده وه راځه کېنه ته چې دا لګې نو بیا به ته په آرام کښېنې ښه په دې ګوریزر ګاډي کې به دې وړي وراوړي او دا برته دا قشان کړېږي دا دا بوتل خو م تش کړی دی ته مې دې له شربت روډي شربت لایق دی که نه مشر دی که نه مشر دی که نه ته ولې نه پوهېږي یعنې ته نه دی ښودلی ما دا ښځې په تا باندې ګودارونه وکړو خیر دی دا دی نو ما خو تاسو له شربت دا بوتل چاس کړی دی دا بچاس کلی درته دلته خو ډېر پیشوګان ګرځي ما ته معلوم دي دونه بریتي پیشوګان اے ما ته خبره مه راته وه دا ودېدې که نه چې ته ورته وشي نو خبره ما ته جوړه د دې کور نه به ورکوم د دې کور نه به ورکوم دواړه وایم دادا تا ته خبره پرېږدم ما ته په دې کور کې خپل حساب بیا لکه نور نیم خبر یعنې زه هم دا کلي مشران راولم هغه خپک ولاړو ډېر مې ښه وکړه ډېر دې خو که په خپله خو دې ښځه نه شي بچو باندې یا لکه خدای دې لیونی که نو دا دې څه نه راغېسې دا بیرچه ښه شو هغه بل بل دا د مونځ وي مونځ رانه قضا کېږي پرېږده ورک که